کله چې هغې رخصت شول نو یوسف ته د مالک خدای یوه فرښته په خوب کې راله او ورته وفرمایل چې پاسه ماشوم او مور د ځان سره کا او مصر ته هجرت وکا او تر هغې هلته ایسار شه چې زه درته ووایم ځکه چې هیرودیس د دې ماشوم په تلاش کې دی چې قتل یې کي. نو یوسف د خوبه بیدار شو او شپه په شپه ماشوم او داغه مور مصر ته بوتلل او هلته د هیرودیس تر مرګه پورې ایسارو. دا د مالک خدای هغه وینا پوره کولو چې هغه د نبي په وسیله فرمایلی و چې ما خپل زوی د مصر نه راوبللو. هر کله چې هیرودیس د ستورو علم لرونکو په دوکه پوه شو نو سخت په قهر شو او حکم یې وکړو چې د بیت لحم او د خواوشا هغه ټول ماشومان چې عمر یې 2 کاله یا د دې نه کم وي قتل یې کوي. نو د ستورو د علم لرونکو د معلوماتو په مطابق هغه دا د وخت اندازه لګولې وه. دغه رنګ هغه پیشګویي چې د یرمیا پیغمبر په وسیله شوې وه پوره شوه چې په راما کې د چغو اواز واورېدی شو، د لوی ماتم او جړا اواز. راحیل په خپلو بچو جړا کوي، هیڅ قسم تسلی نه قبلوي ځکه چې د هغې ماشومان مړه شوي دي. نو د هیرودیس د مرګ نه وروستو د مالک خدای فرښته په مصر کې یوسف له په خوب کې راله او ورته یې وفرمایل چې پاسه ماشوم او مور یې د ځان سره کا او د دوی سره د بني اسرائیلو ملک ته لاړ شه ځکه چې د چا نه چې د دې ماشوم سر ته خطره وه هغه مړ شوی دی. نو هغه پاسېده، ماشوم او مور یې د ځان سره روان کړل او د بني اسرائیلو ملک ته رالل. خو کله چې یوسف دا واورېدل چې د خپل پلار هیرودیس په ځای ارخلاوس د یهودیا باچا شوی دی نو هلته رتلو نه ویرېده. نو کله چې بیا په خوب کې ورته دا خبرداری ورکړی شو نو هغه د گلیل علاقې ته لاړو. هلته هغه په ناصرت نومې ښار کې دیره شو. دا د نبیانو په وسیله د ویلې شوي هغه پیشګویۍ ترسره کولو چې هغه ته به ناصري ویلی شي.